یو داسې آسان عمل دی ته ښایم چې تو الله جنت ته بوزي خو په سترګو نه جهنم وکسې او نه پل صراط ووینې. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. الله قسم کړی دی چې په دنیا کې څومره خلک دي انسانان دي دا په پل صراط ور تیریږي، که بوډا دی که کشر دی که مشر دی که پلوان دی که کمزوری دی که ماشوم دی دا ټول د جهنم په اور ور تیریږي په پل صراط باندې. پل صراط د تورې نه تیره او د یخته نه نری دی او پکې کونډې لګېدلې دي د هرې ګناه چې کومه ګناه په تا کې په دنیا کې وه دا خپې دی وی لاندې د جهنم اور بل شوی دی 3,000 کوله تک تور دی د ډېرې ګرمۍ نه په دغه پل صراط و تیریږي بیا و جنت ته درومي. خو یو انسان داسې شته چې جنت ته ولوړ شي او نه و پل صراط وکسي نه و جهنم وکسي هلته جنت کې الله ته وایي یا الله تا خو وعده کړې وه چې هر انسان په پل صراط په جهنم تیریږي بیا و جنت ته رسي، زه جنت ته روغلم نه مې پل صراط ولیدلو نه مې جهنم ولیدلو دا په کومه روغلم؟ الله ورته وایي چې تا سره رسول الله علیه السلام یوه وعده کړې وه هغه وعده باندې تا په دنیا کې عمل کړی د رسول الله وعده دا وه چې من سام یوما فی سبیل الله چا چې د الله رضا د پوره یوه روژه ونیوله بعد الله وجهه عن النار 70 خریفا. الله د دې ویې روژې په سر باندې دغه انسان د جهنم د اور نه او یا کول او چت پاوه کې جنت ته تیر. مړه څومره وړوکی عمل دی څومره آسان عمل دی. که پرون د زیارت په ورځ دغه روژه مونږ نیولې وی زیارت ورځ تېره شوه کوشش وکړه دغه عمل وکړه یو ځل یې مه کوه بار بار یې وکړه شاید یو ځل تا هغه روژه ونیوله او په هغه روژه کې د اخلاص کمی وي یا بله داسې ګناه دې نه پکې وشي بار بار په دې حدیث باندې عمل وکړه خاص د الله رضا د پوره روژه ونیسه چې الله رب العالمین داسې اجر او ثواب ډیر کړي چې د جهنم اور نه د بره په هوا کې جنت ته بوځي.